د دې کس حوالې سره تاسو یو څو ډېر عجیبه خبرې وکړم. دا شاه فیصل نومیږي. د سعودي چې کوم اولنی مشر و سعود د هغې زامنی زوی و. په څه وخت کې چې دا کله د سعودي پاچا شو، د دې باره کې دا راځي چې په تاریخ کې دا اولنی هغه کس و چې د فلسطین حوالې سره یې دا موضوع ډېره په شدت سره راچته کړې وه. یعنې تاسې داسې وایئ که په فلسطین په تاریخ کې که چا د فلسطینیانو په سر باندې ډېر زیات غیرت کړی په تاریخ کې، نو هغه همدغه شاه فیصل و. ویل کېږي چې دی صرف په امریکې باندې د فلسطین د موضوع د وجې نه تیل بند کړي، خو دا حقیقت نه دی، بلکې دی په ټوله دنیا باندې چې کوم د تیل بند کړي دی د وجې نه دې ته اویل امبارګو هم ویل کېږي. شاه فیصل باره کې دا هم راځي چې دا یو ډېر زیات ساده انسان و. چېرته چې شاهي کورنۍ غړي دا په خپل زندګۍ کې ډېر زیات خرچې کوي، دغه شانتې پیسې ډېرې زیاتې لګوي په خپل زندګۍ باندې، هر قسمه مصارف ته خلک کوي. خو دې باره کې دا راځي چې دا دونه ساده انسان و چې دی به د شپې سبزي خوړله او هغه هم جوشېدلې سبزیانې دغه څیزونه به یې خوړل. خرچې مرچې به دې هېڅکله هم نه کولې. یو عاجزه او بې اسرافه انسان و. دغه شانتې شاه فیصل باره کې یو بله خبره دا هم مشهوره ده، دې ته انګلیش او فرانسوي ژبه چې کوم ده دا په ډېر ښایسته طریقې سره ورتله، ډېر فلوینټ به یې ویلی شوله. خو کله چې به هم بهرنی ملک باندې چېرته دورې ته ته نو ځان سره به ترجمان بوته، دې دپاره چې خپله عربي ژبه هېڅکله هم خلکو ته ښکته ونه ښیي او خپله عربي ژبه به یې همیشه دپاره استعمالوله. بل چې به کله هم دا بهرنۍ دورې ته چېرته ته نو هېڅکله به یې ترې پي سوټ وغیره او دا څیزونه به یې نه اچول، بلکې د دې داسې عادت و چې خپله عربي جامې به یې همیشه دپاره اچولې. شاه فیصل چې کوم و دا یو داسې پاچا و چې هېڅکله یې ځان په چا پورې خرڅ کړی نه و. کوم خلک چې د پیسو په مقابل کې پاچایان کوي، که جنرالان وي، که دغه شانتې نور داسې خلک وي، د پیسو په مقابل کې چېرته په چا باندې خرڅ شو، هغوی بیا هېڅکله د خپل ملک دپاره کار نشي کولی، بلکې هغوی همیشه دپاره ټوله زندګي د بل چا دپاره کارونه کې لګیا وي.